د رزق اسباب چې کم اسباب موږ اختیار کو رزق به زموږ پراخیږي او موږ ته مال میلاویږي خوراک براته میلاویږي. نمبر 1 التوکل، الله باندې ځان سپارل، الله باندې اعتماد کول، الله توکل کول. الله فرمایي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله باندې ځان سپارو په الله توکل کوو بس هم د الله پوره دی ستاره پاره. هیڅوک دې ستا نه وي، نه د حکومت دي، نه د وزیر اعظم او صدر وي، نه د علاقې سربراه وي، صرف الله چې وي بس دا پوره دی. فهو حسبه، الله وایي زه درنه پوره یم. توکل په هغه باندې کوو، بل چا باندې به توکل موکل نه کوو. نمبر 2 الاستغفار، دویمه خبره هغه استغفار او بخنه غوښتل د الله نه. دا مسله یاد لرئ، کم تکلیف کم مشکل که په هر صورت کې موږ ته میلاویږي دا زموږ د عمل د وجې نه میلاویږي. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. کم مصیبت چې تاسو ته رسي، کم تکلیف تاسو ته رسیږي، دا د خلکو د لاسونو د وجې نه چې د څه کسب کړي پاک باندې ورته دا مصیبت رسیږي. او یعفو عن کثیر، او ډیر ګناهونه هغه بس الله معاف کوي، همداسې هېڅوک پرې نه رانیسي. نو د هغې دپاره اوس طریقه سره استغفار، که ګراني م راځي که مشکلات راځي دا د دې اعمالو د وجې نه راځي، د دې ګناهونو د وجې نه راځي. او دا زه په مخه ویم موږ د دې کرانۍ غمونه کوو، موږ بدنامې لګوو، یو حکومت په یو باندې بدنامه لګوي، بل حکومت په بل باندې بدنامه لګوي. دا خو یو عذاب دی باندې الله مسلط کړی، خو اسباب یې خو موږ یو که نه. تاسو ته تپوس کوم دا ګراني چې راځي یا تکلیف راځي یا مشکلات راځي، آیا په دې خلکو کې د هغې په ایمان او په عمل کې تبدیلي راغلې ده؟ چې راغې تکلیف راغی راشه الله ته لږ رجوع وکړي. څومره چې سخته راځي هغونه قوم ښه سرکشه کېږي او هغونه قوم ښه بغاوت کوي د خپله نه. په دې نږدې وخت کې به ویو فحاشي په دې ملک ډېره شوه که کمه شوې ده، سودخوري ډېره شوې ده که کمه شوې ده، فراډ دوکې دا کمې شوي که زیاتې شوي دي، زناکارۍ زیاتې شوي که کمې شوي دي، حرام خوري سوا شوې که ده کمه شوې ده. بیا ګیله نه څه شي ته کوې چې یاره ای ولې ګراني راله تا ته خو چې کوم علاج قرآن ښودلی واښودلی کې استغفار وغواړه، بخښنه وغواړه د الله نه چې بیا څنګه ارزاني راځي. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي، ما دې قوم ته ویلي وی استغفار وغواړئ، بخښنه وغواړئ د خپل رب نه. الله بخښنه کوونکی دی. فایده به دا یرسل السماء علیکم مدرار، باران به ټیم په ټیم باندې کېږي. ویمددکم باموال، الله به تاسو مالونه سیوا کي، وبنینا اولاد الله سیوا کی، ویجعل لکم جنات باغونه به ډېر کي، ویجعل لکم انهارا نهرونه او ولې او خوړونه دا به ډېر زیات بیږي، خشک سالي به نه وي. موږ باندې خو اول باران سم نه کي او چې کېږي بیا د عذاب صورت اختیار کي، بیا سیلابونه راوځي. استغفار بخښنه غواړئ، استغفار هم غوښتو نو رزق به فراخئ.